11 څېړنو ښودلې ده چې موفق خلک په چټکه تصمیم نیونه کې مهارت لري او بالمقابل هغه خلک چې وروسته پاتې او ناموفق دي معمولا په ورو او ځنډ سره تصمیم نیسي. کله چې تصمیم نیسئ له یوه اندازه جدیت څخه کار اخلئ او مقاومت کوئ. شاته اچول او نن او سبا کول له ناراحتیو څخه تېښتې اسانه لار ده، مګر تر اوسه مو له ځان سره فکر کړی چې دې کار مو کومه نتیجه ورکړي؟ له شک پرته بله سودا او پریشانۍ څخه بله پایله ونه لري. په روحي او جسمي ډول ځان چمتو کړه، ځان تکړه ونیسه او هغه کار ترسره کړه چې د خپلې لټۍ له مخې دې ځنډولی و. فکر وکړه هغه کوم کار و؟ آیا په کولو ارزي؟ که ارزي نو لاس په کار شه او پیل کړه.